ځان درکړې وکې زوی خوړلي خو به دې نه یا زوی دروسه مې نه دي خوړلې اوس یې خورمه پام کوه مور چې ویې نه خورې در دې درګښ تاوانونه ډېر دي دا در وخت تېرې دي زوی زه نو څه به پوهېږم سار دې پلار راکړلې زه خو نه به پوهېږم چې دا در وخت تېرې دي که نه دي ښه دی چې زه رالم مور دا که دې در خوړلې وای در بدو بې بدتره کړې وای وعلیکم سلام. هغه جانه د مور حالت بیخي خراب دی ما ول چې یو ډاکټر مکټر ته بوزو مور هم ویله ول یو ډاکټر ته یې بوزي بیخي سره وار د کاره کېږي ولې اسپرکۍ ورېړه ونه خوړله سهار چې زه راوتلم ګولۍ مې ورته راوړې ور مې کړلې هغه جانه سپرکۍ وړېړه یې وخوړله هغه پیدا نه ورته وکړل هغه ګولۍ چې تا ورته راوړې وې هغه ما وکتلې در وخت تېرې وې بره ما نه ورکولې څنګه در وخت تېر وي هغه سهار ما د مولادا د کار د دوکانه څخه ورته واخیستلې ډاکټر مکټر یې لکوه د مور د ښار ته هوا سوې ده هېڅ ولاکه په سوي دي ورته هغه شپېش مې ورېبلي دي هغه یوسه غواته چې غوا وژړده د لوږې مرې یا خدای پاکه مور مې په څه حال ده او دوی د غوا غم اخیستی دي نه پوهېږم چې څه وکړم دا فکرونه مکرونه دې پرېږده او لاړ شه ژر راشپېش دې اوسه د کلندر ملنګې ډېر بختور ملنګې ما د سیونو خواته بوځې حاجتونه لرم پر پیر عرضونه لرم پر پیر عرضونه لرم د کلندر ملنګ واوانا مې سکه خدای زایدمه تو خو په دې بلا اخته ده د دوه سوه کابلي دې په دې بلا اخته کړی لري سلیمه دا که ما چیرې په اخته کړې پوهېږې دا خو خپل عادي ویې ویلې نو موږ څه په وکړو د خدای دوسته مؤمن خو نه دی چې ورته وایي پوهېږې یاره دا مه کوه دا ښه کار نه دی تو خو هم چرس کوې امروین څکوې دا بېچاره په دې بلاو مه اخته کوه زه خو پوهېږې د مجبورات هس کوم دی خو د مستۍ هس کوي پوهېږې څه مجبوریت یې چې د مجبوریت هس کوې یاره پرېږده سالمات کا کو پر زخمو مالګې پوهېږه مه راجوړوه دا مې ټوله دا کار د لاسه راپېښه ده پوهېږې سره چې موږ پر دا ویلې پر غاړه نشې کوو پوهېږې ولې اکا دې څه درسره کړي دي ته خبر یې سالمه ده که زه ډېر کوچنی وم چې مور پلار مې مړه شوه زه اکا ته ورپاته شوم خو هغه ما ته د وراره په سترګه ونه کتل هغه د چرسو او رویینو کاروبار کوي هغه په خپله هم چرس کوله کله چې زه د 10 کالو شولم هغه د کور سپسې واخیستلم ویل یا به چرس خرڅوې یا به کور راپرېږدې زما نور څوک نه درلودل مجبوره شوم چرس مې خرڅول خو یو ورځ زه ناجوړ وم اکا مې ووهلم زه چې د کوره سره ووتلم یو نفر ناست و راغږ یې کړل
اوس ته ووایه سالمه ده که چې زه ملامت یم که زما اکا هغه دا ټوله کارونه زما د پلار د جایداد په خاطر زما سره کول. رښتیا هم ستا اکا ستا سره ډېر ظلم کړی دی. ته هم باید دا کار نه وای کړی چې په دا نشو نه وای اخته شوی. کشکې داسې یو څوک وای سمه لاره یې ما ته راښولې وای، خو زه د خپل ناپوهۍ څه په دې بلا اخته شولم. تورجانه زه ځم ښار ته، راځه زما سره ولاړ شه. هلته یو شبخانه راوتلې ده، د دغه بلا څخه به دې خلاص کړم. ستا څنګه خوښه ده؟ یاره سالمات کاک به که د دې بلا څخه خلاص کړم ګرد عمر به دعاوې درته وکړم. زما هم دغه خوښه ده، د دې رنګ زردۍ ژوند بلا زما نه دی خوښ. څنګه سوه شپېشتې دې یوړلې غوا ته دې ور واچولې؟ وکې هغه جانه شپېشتې مې وروړلې وروا مې چې ولې غوا نه خوړلې. چې شپېشتې نه خوړلې ولې څه په څنګه دې ناجوړه خو نه ده؟ والله که هغه جانه زه چې هم ناجوړې به یې د بلې زګان هم راتلله. نو چېشته ګورې خو راځه چې یو ډاکټر ته بوځو. هغه جانه خو ما درته چېشته خو ما درته وویل چې مور ناجوړه مور دې لکه خو مور ناجوړه ده. غوا درته ولاړه سه، ته چېشته ناست یې؟ تکلیف پیدا کړه چې غوا ناجوړه ده، ډاکټر ته یې بیایو. په دا لاس کې دې څه شي دي؟ هغه جانه ضرورت سبق راته وایي. څه شي سبق؟ مورجان ته ځان په ټک باندې اچولې دي پرته ده، د ده ته په څه کې ځان اخته کړي دي. خو ته څنګه سبق یې؟ مه کوه هغه جانه مه کوه مه کوه. څه دی هغه جانه څه کیسه ده؟ تا ښه سترونه وکړه چې اوس دې په خور باندې سبق وایه. هغه جانه څه کفر وسو چې په کور کې بېکاره ناسته ده، خو دا سبق دې وایي نو غوا ولې د دې د خوا د لاسه ناجوړې. ورشه ډېرې خبرې مه کوه، د مخه مې چم څه اوس مې د کیسه د هغه جانه چې خان مخان مې جوړ کړی دي په کیسه کې مو خلک اوازونه نه اوري. جان محمده وروره خوښۍ سبق وایي. هغه جان وواله سبق؟ تا څه ښکارونه وکړه چې اوس په خور سبق وایه؟ 12 دې خلاص کړي، په ټوله ښار کې وګرځېدې، چا کار در کوي چې اوس په خور سبق وایه؟ ولې دې مړې سترګې ونیولې؟ جواب ورکړه، ورته کلي پیدا کړه. هغه جانه ته راځه په مور ته وسپه. او کله چې مې دا ما درته وویله تا به درځه چې بویځو ډاکټر ته. تاسې د انسان قدر نه لري. غوا تاسې ته ارزښت لري، حیوان تاسې ته ارزښت لري، انسان تاسې ته ارزښت نه لري. زه نور درسه ځم، دې کور ته زه هېڅ ضرورت نه لرم، د دغه مور لپاره زه راتللم. تاسې چې بار څه ویل ما به در سره منله.
نور محمد زویه ودرېږه نور محمد ودرېږه ودرېږه نور محمد ودرېږه نور محمد ودرېږه ګوره زویه دا زما ناپوهي وه ما ته بخښه وکړه که زه پوهېدلی مېرمن به مې دا رقم نه مړه کېدلی زه نه غواړم چې تا د لاسه ورکړم چې هر څه تاسې وایاست زه یې در سره منم ورشه زویه خپل درسونه ووایه زه نه پوهېدم که زه پوهېدلی داسې به نه کېدلی دا ټول زما د ناپوهي وه په وجه زما داسې کور خراب شو زه به ټولې مځکې خرڅې کړم هغه به ستاسې د درسو د تعلیم لپاره قربان کړم هغه جانه زه نور ستا مځکې او ستا پیسې څه کوم چې زما مور مړه شوه راځه زویه داسې مه کوه مور دې پر څه حال پرته ده دا زما سپینې ږیرې ته وګوره راځه چې ځو زویه تورجانه وروره خوشبخانې ته ما دې ورلو نوم ولیکئ هغه ډاکټرانو ویل چې د یوه میاشت به راځي حاضري به راکوي بعد یوې میاشتې بعده واده به دوی زه بستر کړم نو دغه دی دغه کور دی دغه کوټه ده داسې فکر وکړه کله زه چې د مشر ورور یم ته مې کشر ورور یې دغه دې خپل ځای دی خپله کوټه دې ده که مو وچه خوړل که ملنده یو ځای به سره خورو نو ته کوښښ وکړه چې دغه نشې پرېږدوه د دا نشو څخه لاس واخ سترګو سینما کاکو پوهېږې دا ښه خلک چې پیدا شي موږ به هم د نشو خلاص شي پوهېږې هېڅ شی بس بس د خدای دوست ستا سره بس کاروبار هم کوم بس تا خدای جوړ کړي دا نشې پرېږده هر څه به خدای سم کړي کوښښ وکړه چې دا نشې پرېږدوه بس سلامت کاکو ته چې هر څه وایه پوهېږې په سر سترګو موږ دا یې منو والله دا نشه پرېږدم زه نور نه غواړم چې په داسې رنګزدۍ کې ژوند وکړم پوهېږې سلام علیکم وعلیکم السلام خدای دې راوړي چې سره جوړې په خیر راځه کښېنه څه دې وکړه زویه شپې چې موږ وکړلې هغه جان اوبه مو کړلې ښه مو وکړه زویه چې اوبه مو کړلې ډېرې تږې وې یاره سلامت کاکو که زه ښه شوم پوهېږې دا اوبه ټولې ما ته را پرېږده پر مځکه به چې زه ولاړ یم د خیره پوهېږې سره تورجان دلته څه شی کوې دغه غل دی روینې دی هغه جان د څه لپاره راوستلی دی